السلام علیکم ګران دوستانو، په دې هیله چې ټول ګران ملګري به راته روغ او جوړ اوسئ. ګرانو ملګرو، ستاسو ورور مصطفی نوري ستاسو سره نن چوپړ کې حاضر شوی یم. نن ورځ هغه طریقه درته ښیم چې موږ څنګه کولی شو د خپلې آی ډي پاسورډ هم که له یاده وتلی وي هغه بیرته راخلاص کړو. زیاتره ملګري پوښتنه کوي چې زموږ د آی ډي پاسورډ مو له یاده وتلی ده، اوس په کوم شکل راخلاص کړو. نو زه نن همغه طریقه درته ښیم چې د هیر شوی پاسورډ څنګه را پیدا کړو. نو مخکې له دې چې زه ویډیو تاسو ته وړاندې کړم، که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، لومړی به چینل سبسکرایب کړئ. مخکې له چینل سبسکرایب کولو څخه به تاسو لومړی د ویډیو ته لایک ورکړئ. کله چې لایک ورکړه بیا به چینل سبسکرایب کړئ، د سور بټن به وکښېږدئ. دا هم چې کله وکښېکړه څنګ سوي د ګیل علامه هم راشي، دا به هم ورسره وکښېږئ. بیا به نو زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در رسېږي. نو اوس به راشي د ویډیو پر لور. لومړی به راشي فیسبوک ته، هر فیسبوک هم چې زړه وي هغه به راخلاص کړئ. زه به لایټ راخلاص کړم. کله چې لایټ راخلاص کړله نو دلته به موږ دغه ځای وکښېږدو. دا هم چې وکښېکړله دلته به مغه شماره ورکړو، د کوم اکاونټ پاسورډ هم چې هیر کړی د هغې شماره به دلته ورکړو. زه دلته شماره ورکړم. شماره هم چې ورکړله به سرچ به یې کړی. کله چې سرچ کړله نو داسې صفحه به راخلاصه شي. دلته به دا کوډ وکښېږئ. دا هم چې کله وکښېکړله نو دلته دا صفحه راخلاصي. دلته به هم دا ورته وکښېکړو. کله هم چې دا وکښېکړله دمه کېږو، دا صفحه راخلاصي. دلته اوس زموږ سیم کارت ته کوډ راځي، کوم سیم کارت باندې چې دا اکاونټ جوړ کړی ده. ما ته دا د کوډ راغله. نو کوم سیم کارت ته چې کوډ راغلی دی، اوس هغې موبایل ته به زه ورشم، له هغې څخه به کوډ راواخلم. زه به هماغه کوډ ورکړم، کوم کوډ چې زما سیم کارت ته راغلی دی، 3 22 شپږ اویا. دا کوډ هم چې کله دلته هم دا کوډ ورکړله بیا به دا وکښېکړئ. دا ده دلته اوس له موږ څخه پاسورډ غواړي. یا زموږ خپل زړه چا رقم پاسورډ ورکوو. مثال زه دلته پاسورډ ورکومه. پاسورډ به ورکړم یو 2 3 4 5 څلور دفعې مې دا پاسورډ ورکړله. دا مو هم چې کله ورکړله نو بیا به دا به هم ورسره وکښېکړه چې له نور موبایلو کې که راخلاص وي چې له هغې څخه لوګ آوټ شي. بیا به د چینج پاسورډ بټن وکښېږدم. چې کله وکښېکړله ستاسو اکاونټ به راخلاص شي. اوس چې دا زما اکاونټ چې ده دا بلاک شوی ده، دو په خاطر دلته ما ته راغله. زه دا وکښېږم. مثال دلته دا پاسورډ هم ورته بدل کړله د خپل اکاونټ لاسته راوړله. اوس چې دا زما د اکاونټ بلاک ده، نه راخلاصېږي. ستاسو دا طریقه وکړئ، ستاسو هېر شوی پاسورډ به لاسته راوړئ، خپل اکاونټ به هم لاسته راشي. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو له تاسو ټولو ګرانو ملګرو څخه هیله ده چې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو ته هم لایک ورکړئ. نو تر بلې ویډیو په پاک خدای سپارم. ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان.